الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين مخکې آیاتونو کې ترغیب جهاد ته په ذکر د واقعاتو د بنی اسرائیلو مخکې آیات کې یو واقعه د بنی اسرائیلو ذکر شوه چې هغوی سره د کثرت نه سره د ډېر تعداد نه د جهاد نه رستو شوي وو او کوم قوم چې د جهاد نه رستو شي نو دا ظلم دی او دا ظلم چې څوک وکړي نو رب العالمین د طرف نه په دغه قوم باندې ذلت مسلط کیږي جهاد یو عظیم عبادت دی او جهاد په اصل کې د ټولو نه لوی انصاف او عدل دی ځکه چې په جهاد سره د ظلم خلاف کیږي د ظالم لاس نیولې کیږي او ظالم د ظلم نه منع کیږي او بیا چې کله جهاد په اصول د قرآن سره وشي نو بیا په هغې سره ډیر امن راځي امان راځي او د هر کافر کور ته ایمان او اسلام داخلیږي او ډیر داسې کافرانی چې هغوی غټ غټ کافرانی بلکې د کفارو مشرکی لیکن رب العالمین د هغوی په خاندان کې د جهاد په سبب مسلمانان پیدا کی لکه فرعون لوی کافرو د هغه په کور کې رب العالمین د هغه بیبي مسلمانه پیدا کړه دقه شان ابو جهل لوی کافرو چې د دې امت فرعون ورته ویلی شوی دی رب العالمین دا هغه بچه عکرمه رضی الله تعالی عنه مؤمن پیدا کړ ایمان دا هغه زړه ته کوشو دا ټول د جهاد سبب او ذریعہ وه ورنه ابتدا کې د الله نبی چې کله مبعوث شو سخت مخالفت یهود و نصارو دقه شان د مکی مشرکینو وکړه چې د مکی په لارو کې به کېناستل او دا خبره مشوره کړې وه چې په مکه کې یو نوجوان پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک کفر نقل کفر نه باشد وی مجنون دی لیونی دی ګډې وډې خبرې کوي د خپل وس مطابق پوره کوشش وکړه خلق د دین اسلام نه بندول لیکن رب العالمین دین اسلام
په ټولې دنیا کې خور کا او هغه کافران ختم شول، تباہ و برباد شول. ډیرو پکې ایمان هم راوړه، رب العالمین په فضل او احسان وکړه. لیکن اکثر چې ضدیان کافرانو او اکثر په هغوی کې داسې وو چې د هغوی زړه ته د اسلام حقیقت ور داخل شوی و، لیکن د ضد او د عناد د وجې نه انکار کاوه. نن په دې آیات کریمه کې رب العالمین د بنی اسرائیل یو دویمه واقعه بیانوي چې دا واقعه په بنی اسرائیلو کې د موسی علیه السلام نه وروسته واقع شوی و. مفسرین لیکي چې کله مخکینی واقعه وشوه او هغوی باندې مرګ راغی 8 ورځې او بیا د حزقیل علیه السلام په دعا باندې هغوی را ژوندي شول. بیا وروسته په دې کې د موسی علیه السلام د وفات نه تقریبا 300 کاله وروسته دا بل قوم راغی او دې قوم باندې د فلسطین بادشاه جالوت چې دا هغې وخت کې کافرانو حمله وکړه او حمله یې وکړه ډېره زوروره او دا بني اسرائیل مغلوب کړل او هغوی غالب شول. مورخین لیکي دا مسائل او دا خبرې بعضې غټو تفسیرونو راخیستې دي چې 10,000 کسانې په بني اسرائیلو کې شهیدان کړل او دقه شان 400 او 40 کسان نوجوانان او هلکانی د دوی نه ژوندي بوتل غلامان. دی قوم مطالبه وکړه چې مونږه مغلوب یو، مونږ د پاره یو امیر مقرر کا. په بنی اسرائیلو کې 2 دورونه تیر شوي وو. یو ته به عصر قضات ویلي، دا ابتدایي دور و د موسی علیه السلام نه بعد او دې کې مختلف علاقو کې به انبیاء او قاضیان مقرر کړل. د هغوی فیصلې به یې کولې. هر کلي یا د هر علاقې خپل یو قاضي و. بعضې وخت کې به قاضي نبي و، بعضې وخت کې به نبي نه و، لیکن د نبی د احکاماتو مطابق به یې فیصلې کولې. دا تر دقه وخته پورې د دغې قوم پورې دا قومونه قضات به دوی ته ویلي، عصر قضات، د قاضیانو دوره. چې کله دوی باندې د فلسطین والا حمله وکړه، جالوت د دوی ډېره بېزتي وکړه او دو سره یو تابوت و چې د هغې تفصیل وضاحت وروسته راځي په آیات کریمه کې، هغه هم ترې نه یوړه. نو په دې باندې دوی ډېر زیات خفه شول. نو د وخت پیغمبره چې بعضو مفسرینو لکه امام آلوسی په روح المانی کې د هغه نوم ذکر کړی دی، شموئیل په شین سره دی یا په صاد سره دی، شمویل یا سمویل علیه السلام. هغه نه مطالبه وکړه چې مونږ د پاره یو امیر مقرر کا او دا وقت د دین وروسته بیا عصر الملوک شو. بادشاهان به په دوی باندې مقرریدل او دوی کې به بیا 2 نظامه چلیدل. یو به پکې نبی و او بل به پکې بادشاه و او بادشاه به هم بعضې وخت کې نبی و، بعضې وخت کې به نبی نه و. د وخت پیغمبره دوی ته وویل چې تاسو د جهاد د فرضیت مطالبه مه کوئ. هسې نه چې جهاد در باندې فرض شي او بیا ونه کوي نو عذاب بر باندې راشي. لکه مخکې قوم و هغوی باندې جهاد فرض شو، هغوی انکار وکړو. د بني اسرائیلو دا ډېر مخکې نه عادت و. د موسی علیه السلام په دور کې هم دوی د جهاد نه رستو شوي وو او صفا الفاظو کې ورته فرمایلي وو دې قوم چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تاسو دواړه لاړ شئ، موسی او هارون او ستاسو رب دې لاړ شي او جهاد دیو کې مونږ دلته ناست یو، مونږ جهادونه او جنګونه وغیره نشو کولی. ډېر بزدله قوم وو. نو د نبي ته پته و چې دا هسې جذباتیان دي، خبره کوي لیکن وروستو بیا رستو کېږي.
که چېرته مې د رب نه وغوښتل چې امیر ورته مقرر کا او جهاد فرض شي هسې نه چې وروستو شي او کم قوم چې د څه شي مطالبه وکړي او د هغوی په فرمایش هغه خبر راشي نو بیا هغه قوم باندې رب العالمین عذاب راولي. لیکن دوی اصرار کاوه او علت بیاناوه چې مونږ به ولې جهاد نه کوو او د جهاد نه به ولې رستو کیږو. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، مونږ د کورونو نه راویستلی شوي او زمونږ بچیان هغوی سره قیدان او غلامان دي. لہذا د وقت نبی دعا وغوښتله او په وحي سره دوی ته یو امیر مقرر شو چې طالوت د هغه نوم او اصلا په دوی بني اسرائیلو کې 12 قبیلې وي. د هغې ذکر مخکې تیر شوی دی او په دې 12 قبیلو کې بیا یوه قبیله داسې وه چې هغې به انبیا راتلل او دویمه قبیله داسې وه چې هغې به بادشاهان راتل ملک. دا ملک لفظ د بني اسرائیلو نه پښتنو ته هم رانقل شوی دی لیکن دومره دا چې دوی لام باندې فتحه وی ملک وی دا ملک فرشتې ته وی اصل کې دا ملک دی په کسرې د لام سره. ملک به هغه چاته ویلی چې د خپل قوم امور به سنبالول د هغوی فیصلې به یې کولې د هغوی ضرورات حاجات هغه به یې پوره کول مشري به یې کول. لکه نن سبا په بعضې قبایلي علاقو کې او کلو طرف ته دا کارونه وي ملکان وي. نو یو قبیله په دې 12 کې داسې وه چې هغې کې به انبیا راتلل، دویمه قبیله پکې داسې وه چې هغې نه به اکثره ملکان وو. نن هم په بعضې علاقو کې دی وي دا هلکه د ملکانو خاندان دی، پلار یې ملک و نیکه یې ملک و بیا د هغوی بچي راځي همداسې ملکان وي. نو دوی کې هم دقه شان یو قبیله وه چې ټول ملکان پکې وو. چې کله دوی مطالبه د امیر د جهاد وکړه د وقت پیغمبر رب ته سوال وکړه وحي ورته رانازله شوه او طالوت علیه الرحمت په دوی باندې امیر مقرر کړ. لیکن دا طالوت دا د بنیامین قوم نه و، د یوسف علیه السلام چې کم خپل نسبي ورور و د هغه د قوم نه و او دا داسې یو خاندانو چې په دې کې نه مخکې انبیا تیر شوي او نه پکې مخکې چرته ملکان تیر شوي. ځکه د یعقوب علیه السلام 12 بچیو هغې کې یو بچی چې یوسف علیه السلام دا نبی و. نو دوی اعتراض وکړه چې ګوره یا خو ملکانو کې امیر پکارو یا د انبیاو په قبیلې کې امیر پکارو، دا پکې څنګه امیر دی؟ او د دوی په نیز به وي امیر خو هغې چې هغه سره مال او دولت او دا خو یو غریب سړی دی د سره مال او دولت نشته. نو رب العالمین د طالوت علیه الرحمت د امارت دپاره یو څو انعامات په دې قوم باندې وکړل. یو چې دوی سره شو چې کوم تابوت یې ترېنه وړی و عمالقه د جالوت فوج هغه تابوت رب العالمین د فرشتو په واسطه واپس دوی ته راوړه. نو په دې باندې بیا دوی خوشحاله شو او دوی مطمئن شو. لیکن بیا هم دومره وه چې دوی ټول جهاد ته تیار نشو. او یو حدیث کې راځي چې د طالوت علیه الرحمت د قوم چې کوم مجاهدینو هغه 313 او د دې تعداد برابرو د بدرینو سره چې په بدر کې هم د مسلمانانو تعداد 313 د صحیح حدیث نه دا مسله ثابته ده. دقه شان د طالوت علیه الرحمت په لښکر کې هم 313 دې کې خو ابتدا کې داسې وشو چې ډېر خلک تیار شول او ډېر قوم پکې وروستو شو څه پکې بزدل او ابتداء نه. لیکن وروستو طالوت علیه الرحمت د خپل فراست او علم د وجې نه په دوی باندې یو امتحان وکړ او یو خبره وکړه د قوم ته چې مخکې یو نهر را روان دی، دې نه به تاسو اوبه په مړه ګېډه او په ډکه ګېډه نه څښئ. که یو چونګ چا په لاس را واخیسته او یو 2 چونګې وڅښل صحیح ده، زیاتې اوبه به نه څښئ. ځکه که چا ډېرې وڅښلې فمن شرب منه فلیس منا او بیا زمونږ نه نه. دې قوم
313 کسانو پکې دا خبره ومنله او چا پکې سره اوبه ونه څښلې او که چا وڅښلې هسې یو چونګې راواخیسته او د هغې اذن و. لیکن بعضې قوم والا داسې و چې هغې پې ورپرېوتل اوبه خوږې وي او هغوی چې کله هغه اوبه وڅښلې خېټه یې ډکه شوه نو بس بیا هغوی د مزید مزل قابل نو مزید د سفر کولو د مقابلې کولو قابلیت هغوی نه ختم شو. بس هغوی په قضیې باندې کېناستل وایي مونږ کې وس نشته. د طالوت علیه الرحمت هغه خبره ونه منله. د دغه وجه نه علما مفسرین لیکي چې د امیر اطاعت دا لازم او فرض دی په امورو د دنیا کې هم او په احکامات شرعیو کې هم. لیکن دومره دا چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یو امیر تا حکم کوي د ګناه نو بیا به دا خبره نه مانی. لکه یو حدیث کې راځي څه ملګري یو سریه نبی پاک علیه السلام یو قوم ته ولېږله. د هغې امیر یو عجیبه غوندې سړی یو ځای کې اور بل که او قوم هغې چې کوم کسان ورسره هغوی ته حکم وکړه چې تاسو د اور ته ور ودانګئ. هغوی سوچ وکړه چې موږ ته خو د نبي علیه السلام ارشاد دی چې تاسو د امیر خبره منئ اگر که ولو کان عبدا حبشي اگر که تاسو باندې یو حبشي تک تور غلام امیر مقرر شي بیا به یم خبره منئ. لیکن بل طرف ته اور ته وردانګل دا خو نه شرعي حکم دی او نه په دې کې څه بل څه ښکاري. دا خو خپل ځان ختمول دي خپل ځان په خپله هلاکت ته ورغورځول دي. هغه صحابه د هغې نه منع شو. لیکن د الله نبي ملګري او صحابه ډېر هوښیار وو چې کله واپس رال نو اوله خبره نبي علیه السلام ته دا وکړه کارګزاري پیش کړه چې دقه شان موږ سره امیر وکړل. نبی علیہ السلام ډیر خفه شو وی که تاسو هغه اور ته وردانګلو نو همیشه به د اور شوي وي په هغې دنیا کې هم د جهنم وي. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. امیر ته هم دا نه دي په کار چې خپل رعیت او خپل قوم په ګناه باندې مجبوره کړي. د دین علاوه که هغه د دین حکم یا نور امور وي او یو امیر حکم وکړه خپل مامور ته خپل ماتحت ته هغه به یې مني. لکه دلته طالوت علیه رحمت دا تجربه مطابق یا د هغه خپله یو امتحانو حکم وکړو د قوم ته چې دې سیند نه به اوبه نس کوي. څه قوم چې ومندله هغوی تکړه جهاد ته مخکې روان شو سفر کې ته برابر و. لیکن چا چې اوس کلی د امیر خبره ونه منله هغوی د جهاد د سعادت نه محروم شول. هغوی کې بیا طاقت نه. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى. الم تر آیت نګوري الى الملأ یودلتا. ملأ په معنا د ډکوالی راځي. امام ابن کثیر دلته لیکي چې په دې بني اسرائیلو کې به د اوبو اکثره ډېر قلت او کموالی او بعضې ځایونو کې به دوی د اوبو چینې وي یا به غټ غټ کویانو او دې کې بعضې خلک به ډېر نیکانو. هغه به د چینو او کویانو سره ولاړو او چې کوم ماشوم یا زنانه به لوښی راوړو د اوبو دپاره نو دې خلکو به ورته هغه لوښي ډکول. نو ملأ به دوی ته دا ویل ځکه دوی به لوښي ډکول. بیا به دې قوم دې خلکو ته نیکان خلک ویلي ځکه دا خو یو احسان دی. ځکه اوبه چې کوم دي دا د انسان ضرورت دی د انسان حیات دی د انسان ژوند په اوبو باندې مبني دی. نو دغه قوم د کم کسانو به چې دغه لوښي د خلکو ته ډکول د نور قوم ته نو دا به معززه او معتبره شمارلی شو. خلکو به د هغې عزت کاو او اشاره به دې ته وه چې دوی د خلکو قوم لوښي ډکوي. او نورو مفسرین د ملا دا معنا هم کړې ده چې دوی ډک دي د هغې اسبابو نه د کومو اسبابو ته چې د انسان ضرورت وي په دنیا کې یعنې مالدار دي سرمایهدار دي. الم تر آیت نګوري الی الملأ هغې ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا. اسرائیل تاسو ته ما ویلو دا په معنا د عبدالله راځي او دا لقبو د یعقوب علیه السلام او دا په خاندان د ابراهیم علیه السلام کې راته ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط د یعقوب په اولاد کې بیا یوسف علیه السلام او د هغې بیا په وروستو دور کې موسی علیه السلام راغلي.
علم ترایت نګور یا غډلې ته د بني اسرائیلونه من بعد موسی چې دغه ډله راغلې وروستو د موسی علیه السلام نه. امام علوسی په روح المانی کې لیکلي چې دا د موسی علیه السلام نه 300 کاله تقریبا وروستو دا قوم راغلی و. اذ قالو کله چې وویلي دوی لنبي خپل نبي ته، لنبي لهم دا نبی د دوی د پاره و، لنبي ونه ویلي لنبيهم بلکې لام پکې راواسته لنبي لهم دا لام للانتفاع دی، دا نبی د دوی د نفي د پاره را لېږلی شوی په دوی کې. ابعاث مقرر کا لنا زمونږ د پاره ملکن یو بادشاه او امیر، نقاتل چې مونږ جنګ وکړو په لاره د الله کې. مفسرین لیکي چې جهاد په 2 قسمه دی، یو ته جهاد اقدامی وي بل ته جهاد دفاعي وي. اقدامی دا چې تزي او په بل ملک باندې حمله کې مسلمان قوي شوی مضبوط شوی دی، نو په دې کې د امیر لازمیدل شرط دی او فرض دی. بل دفاعي قتال دی، کافر په تا باندې راغلی دی، نو دې وخت کې بیا د امیر ضرورت نشته، کافر سره مقابله کول پکار دی چې کم ځای کې موندي درست نه پورته کوه او ختموي. که ستا په کلي کې راځي او که ستا په بازار راځي او که ستا په ښار راځي او که ستا په ارض کې او ته په ارض کې دې ومونده او تا باندې حمله کړې ده، نو بیا هغې سره ته قتال کولی شي. په دغې وخت کې په جهاد دفاعي کې د امیر ضرورت نشته. ابعث مقرر کا لنا زمونږ د پاره ملکن یو بادشاه، نو قاتل چې مونږ دغه په ملګرتیا کې وجنګېږو په لاره د الله کې. قال اویل دی نبی هل عصیتم، دا هل په معنا د قد دی او عصیتم دا د افعال مقاربونه دی، عصا په معنا د قربه سره دی. و یقینا نزدې دا هل یعنی په معنا د قد، هل عصیتم یقینا نزدې دا ان کتبا کچرته فرض کړی شي علیکم پتا سو باندې القتال جهاد کول، الله تقاتلو دا چې تاسو به جنگ اون کوي ته جنگ نه برستو شي. قالو اویل دی قوم وما لنا علت بیانی ته څه شي په مونږ باندې، مونږ د جنگ قابل یو د جهاد قابل یو. بل خبره دا قالو ویل دوی وما لنا او څه شي دی مونږ لرا څه وجه ده په مونږ باندې، الله نقاتل دا چې جنگ بن کو مونږه په لاره د الله کې. وقد اخرجنا او حال دا چې مونږ وستلې شوي یو من دیارنا د کورونو خپلونا و ابنائنا او د زامنو خپلونا. مفسرین لیکي چې 400 او 40 هلکان او ځوانان د دوی نه جالوت غلامان کړي او دایته نه بوتلي. فلما نو بس هر کلا کتبا چې فرق کړی شو علیهم په دوی باندې القتال قتال، امیر په مقرر شو جهاد ور باندې فرض شو. تولوا اگرزیدل الا قلیلا منهم مگر لک کسان د دوینا. په دې قوم کې 313 کسان هغه تیار شو دی جهاد کولو ته په طالوت علیه السلام په ملګرتیا کې، او رب العالمین دوی ته بیا فتح ورکړې ده. والله الله رب العزت علیم پوه دی بالظالمین په ظالمانو باندې چې جهاد په فرض دی بیا هم جهاد نه کوي، نو دا د خپل ځان سره ظلم کوي. او ظلم دا دی چې رب العالمین به دا قوم په ذلت کې پریدي، ذلیل ژوند به دا قوم کوي. بس دی بیا ګوري الم ترایت نو ګوري الی الملئ غدل تد بنی اسرائیلنا من بعد موسی چې رستو د موسی علیه السلام نو اذ قال چې کله ویلی دوی دی قوم لنبی لهم نبی خپلتا ابعث مقرر کا لنا زمونږ د پارا ملکن یو بادشاه نو قاتل چې مونږ جنگ کو جهاد کو فی سبیل الله پلار د الله کی. قال اویل دی نبی هل عصیتم یقینا قریب د چې تاسو ان کتب کچری فرض کړی شو علیکم پتاسو باندې القتال جنگ کول الله تقاتلوا دا چې جنگ بهونه کوي. قالوا اویل دی قوم وما لنا سوجد مونږ لرا الله نقاتلا دا چې نه بکو مونږ جنگ فی سبیل الله پلار د الله کی وقت اخرجنا و حال دا چې مونږ وستلې شویو من دیارنا د کورونو زمونږنا و ابنائنا او د بچو زمونږنا. فلما نبصر کلا کتبا چې فرض کړی شو علیهم په دوی باندې القتال جهاد کول او جنگ کول
تولوا اگرزیدل الا قلیلا منهم مگر لک کسان دو دوینا والله دا اللہ رب العزت علیم پوہ دے بالظالمین فظالمان باندی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب العالمين زمون صغيرة كبيرة گناهنا معاف کی رب زمون وارا ولوی گناهنا معاف کی الہ العالمین گناهنا کمون قصدن کړي که زمون سهون شوي رب ټول راته معاف کی رب العالمین گناهنا کمون د شپې کړي کمون د ورځې شوي رب ټول راته معاف کی رب العالمین مون د گناهونو اجتناب مون ته نصیب کی رب گناهونو قدرتی نفرت زمون نصیب کی رب العالمین د گناهونو مون بچو ساتي رب العالمین د گناهونو مون محفوظ ساتي رب العالمین د گناهونو تمام اقسامونه مون بچو ساتي رب العالمین زمون بچیان د ګنا نه وساتي رب العالمین زمون مشران د ګناهونو نه وساتي رب العالمین زمون زنانه د ګناهونو نه وساتي رب العالمین مونږ دیندار کی رب العالمین زمون بچی دیندار کی الہ العالمین زمون زنانه دیندار کی رب العالمین زمون ټول قوم او ملک او ولس دیندار کی الہ العالمین مونږ په دین باندې خوشاله کی رب العالمین د دین محبت زمون په زړونو کې واچي رب العالمین په دین باندې د شکر ادا کولو توفیق راکړي رب العالمین دین اسلام او ایمان عظیم نعمت دی تر مرګ پورې مونږ په دې باندې قائم او دائم وساتي رب د مرګ پورې په دغه ایمان او په دین اسلام باندې مونږ قائم او دائم وساتي رب العالمین مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کی خالق کائنات خاتمه زمونږ په ایمان نصیب کی رب العالمین دا ملګری دی او یو ملګری نن د حاجت مو ویلې مشکل مو ویلې دغه ملګری دی یا نو څو ملګری دی د ملګرو ته د دعا نه ویلي یا د حاجاتو نه ویلي الہ العالمین د ټولو ملګرو په زړونو باندې ته علیم بذات الصدور وي د ارز مؤمن د زړه د حاجت او د هغوی چې کوم دک او تکلیف دی یا د هغوی چې کوم ضرورت دی رب العالمین ته په هغه باندې پوي الہ العالمین د ملګرو ضرورتونه حاجتونه مشکلات د خپلو خزانونو پوره کړي رب العالمین دا زمون ملګری رب العالمین په دنیا کې چاته ما محتاجه کې الہ العالمین په دنیا کې دا څومره خلق دي که هغه د علاقې نوابان دي او که خانان دي او که ناظمان دي او که نور وزیران دي الہ العالمین دا ټول تا ته محتاجه دي رب مونږ دغه محتاجو ته ما محتاجه کې رب العالمین مونږ دغه محتاجو ته ما محتاجه کې رب العالمین مونږ د ظالمانو نه وساتي رب العالمین مونږ د ظالمانو نه وساتي الہ العالمین مونږ په بل چا ظالمان کې ما رب زمونږ د جان مال ایمان حفاظت وکي رب العالمین زمونږ د مال جان ایمان حفاظت وکي رب چې کله مرګ راځي مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کی او په وخت د مرګ کې د عظیمه کلمه زمونږ په خولې جاری کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كامل أنا كلي روح بس جور مون ما بخيل ده من غير لقيه هذا يصير بيجي وقبل أنا راضي كنا كلي دلاري ما شاء الله والله أصلا مش زر پورا کیږي مونږ ته زر ښکاری غطا باندې باندې دغه پورا کیږي خپلندو ته لوي او کنه ما خو دې زل زر ته نور خیر بس زمونږ هم د همیش یو نیمه درس پاتې دی او دا جماد الاولا ده او نن 15 14 تاریخ دی او به جماد الثانی د پاغیت لسم شرم باندې چټې نه کیږي مې چې دا بزرګان نه بس به موږ هم څوک نه پریږي مرګو تم دعوت ورکوي خپل هم کې نه پابندي سره الله دې خوشاله نه السلام علیکم راځي یوسف زې صاحب څه خوشتنه هیڅ هم نشته مره ولې څه نشته خډیر دیار څه خو بستا ته بنخ